أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ولا يسرف في القتل إنه كان منصورا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دین روان دی آیات مبارک کے اول اللہ تعالی د مور او پلار د حقوق ذکر کو دا غینا پس بیا الله د مال خرج کولو ہدایات وکړل چې مال به بېځایه خرج کوئ هم نه او نه به زیات لاسونه دومره کلاوهئ چې بیا تاسو خپله محتاجه شئ. او بیا آخر کې الله فرمایل چې الله رازق دی، چاله چې ورکول غواړي فراح رزق ورکي، د چا په رزق کې تنګي راولي. الله د خپل مصلحت حکمت بنا باندې هر چاله روزي ورکوونکی دی. اوس دلته په دې لومبني آیت مبارک کې د حقوق العبادو کې د اولاد د حقوق ذکر اوس کېږي. څنګه چې د مور او پلار حقوق دي چې بچی به د مور او پلار خدمت کوي، دغه شان د دې بچو هم په مور او پلار باندې حق دی چې کله دوی واړه وي، ماشومان وي، د دې د نان نفقې، د دې د جامې، د دې د تعلیم، د دې د صحت، دا ټول اخراجات په مور او پلار برداشت کوي. چونکه دا قرآن مجید چې کله نزول کېدو د دې د براه راست مخاطب عربو، او عرب چې کوم دي په هغه زمانه کې زیاتر د دې د علاقه ټوله صحرایي وه، ریګستانو، د قرض مکې پکې ډېرې کم وي، د معاش ذرایع پکې ډېر کم وو، او زیاتر چې کوم د دوی د معاش ذریعه وه نو هغه ډاکې وي، لارې شو کول وو، په دې طریقه به دوی مال حاصلولو. اوس دغه دی کې د مور او پلار ته د رزق په باره کې د اولاد خطره پیدا شوله چې کله اولاد وي نو دوی له به رزق د کم ځای نه ورکو. بیا خاص کر د جنکو باره کې هلکان خو زه بیا هم په دغه ډاکو غلا کې به حصه واخلي او څه به ځان له پیدا کړي، خو بیا زنانه او ښځې چې کوم دي جنکۍ هغې خو دا کارونه کولی نه شو، نو دا په هغې ځان باندې بوج ګڼو، او بیا د دغه بوج ختمول دپاره دوی خپل اولاد قتل کول شروع کړل، او بیا خصوصا خپل ماشومان بچې جنکۍ به هغه به جمدې ښخولې، د دې یرې نه سبا دوی لوی شي، خوراک به غواړي، جامه به غواړي، دغه شان بیا د دې څوک رشته غواړي هغه به هم عار ګڼو. نو د دې خبرو په بنا باندې دغه خلکو خپل اولاد قتل کولو. اوس الله دلته د هغې سخت ممانعت کوي چې ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، تاسو مه وژنئ اولاد خپل د رزق د یرې نه، د غریبۍ د یرې نه، د مفلسۍ د یرې نه خپل اولاد مه وژنئ، ځکه چې د دې اولاد رزق ورکول ستاسو په ذمه نه ده، تاسو د دې ورکولو والا نه یې. الله نحن نرزقهم وإياكم، الله اول د دې اولاد ذکر کوي چې مونږ دې اولاد له ستاسو اولاد د رزق ورکو او تاسو له هم درکو. ګوره دلته الله د اولاد ذکر مخکې وکړو چې ای پلاره، ای مورا، دا رزق ورکول دا زما په لاس کې دي، او بیا مونږ اول ستاسو اولاد د رزق ورکو، وروستو بیا تاسو درکو. یو حدیث مبارک کې راځي د الله پیغمبر فرمایي
چې انما تنصرون وترزقون بدعفائکم، الله تاسو امداد کوي او تاسو لري کوي تاسو د کمزورو په وجه باندې. دا بچی اولاد دا کمزوري وي نو څومره چې دا الله تعالی هو حکیم ذات دی، هغه ته خو د ارس پته ده د چا چې څومره اولاد سیواوي الله ول دومره زیات رزق ورکوي، څومره چې کم وي هغه شان کم وي. نو الله تاسو دا امداد هم تاسو کوي او تاسو لا رزق هم درکوي د دې کمزورو خلکو په وجه. که تاسو سخوره نو دا د اولاد په وجه باندې د ماشومان په وجه باندې الله تاسو له فراح رزق درکوي. نو لهذا د رزق د يرنا اولاد مو وجنه. او بیا فرمای ان قتلهم کان خطئا کبیرا. په دې کې علما دا فرمای چې نن سبا دا ترقی یافته ممالک دا ډېر چې کم دي ځان ته اوچت خلق وي نو دوی د کثرت آبادی ډېر مخالفت کوي. پای کې چې کم دي خاص کر د اولاد د بچو باره کې چې تاسو ضبط تولید او خاندانی منصوبه بندۍ باندې بل اولاد بچی کم کې چې آبادی کم شي نو بیا به وسایل به ډېر وي او که آبادی سے واقعیږي وسایل به کمیږي، معاشي تنګي به راځي. نو الله دلته د هغې باره کې هم یو اشاره وکړه چې د دې آبادۍ پسې واکولو باندې ستاسو وسایل کمیږي نه، الله به تاسو له چې کم دي د دې په امداد سره د دې په ځای چې کم دي ستاسو وسایل به نور هم سیوا کوي، الله به د رزق فراخي درکوي. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، یقینا وجل د دې اولاد دا یو ډېر لویه ګناه ده. لهذا دې نه ځان بچ ساتئ او د رزق او د غریبۍ د یرې نه اولاد مه وژنئ. ورپسې بیا الله د یو دویم حکم بیانوي چې هغه دا اگر چې براه راست د حقوق العباد سره تعلق نه ساتي ولیکن د هغې اثر په انسانانو باندې غورځېږي چې هغه زنا ده. الله د زنا دلته اوس ممانعت کوي ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشا. الله تاسو منځ کېږي زنا ته. زنا خو لا کول ډېره لویه ګناه ده بځای خود، ولیکن د زنا چې کوم محرکات دي کوم مبادی دي په کوم وجه باندې چې انسان زنا کې مبتلا کېږي د هغې نه هم ځان بچ ساتئ، هغې ته هم منځ کېږي. ګویا سترګې غلط مې استعمالوي بیا چې کوم دي خاص کر د خودو سره مل کېږي ما هغې سره براه راست چې کوم دي خبرې اترې تنهایۍ کې ناسته پاسته کول یا د هغې زنانو جامه لباس داسې جوړول چې د هغې بدن اندامونه ښکاره کېږي چې په هغې باندې بیا زنا ته خلک راغب کېږي. دا ټولې خبرې په دې کې رال چې تاسو د دې نه دې محرکات ته هم نږدې کېږئ ما که دا محرکات شروع شو نو تاسو به زنا کې مبتلا شئ. نو الله وی دا زنا انه کان فاحشا، بېشکه دا زنا چې دا بېحیایي ده. او چا کې چې بېحیایي راله بس هغه سړی چې کوم هغه د سترګو نه حیا لاړه هغه بیا ښه او بد چې کوم تمیز نشي کولی. د الله پیغمبر حدیث کې فرمایي اذا فاتک الاحیاء فافعل ما شئت. چا چې حیا ختم شوله بیا چې کوم دی هغه چې څه کول غواړي بس کوي به او دا به په اثر نه راځي چې زه دا غلط کار کومه دې باندې ماته څوک ملامتیا راکړي بس سترګې به چې کوم دی بې حیا شي او بیا به په دې کې مبتلا وي. لهذا تاسو د زنا محرکاتو نه هم ځان بچ ساتئ، بېشکه دا ډېر لویه بېحیایي ده. د الله د پیغمبر په زمانه کې یو نوجوان راغی د الله پیغمبر ته وویل چې مال د زنا اجازت راکا، زما زیات شهواتی جذبات ډېر زیات دي او په ځان مې کنټرول نشته نو مال د زنا اجازت راکا. صحابه کرامو چې دغه نوجوان دا خبره اورېدله ډېره بده پرې لګېده چې د دومره بې باکه شو چې د داسې غلط کار د الله د پیغمبر نه اجازت غواړي. اسلام کې د دې ډېر سخت ممانعت دی. خو د الله پیغمبر هغه نوجوان ځان ته په ډېر مینه او محبت شفقت سره رانږدې کړو، ځان سره کېنو، ورته وایي ای نوجوانه د کوم کار چې ته اجازت غواړې آیا دا کار ته خپل مور سره کول خوښول غواړې؟ هغه وایي نه. نو چې هر کله ته دا کار خپل مور سره خوښولی نه شي نو بل انسان خو هم خپل د مور سره د مور باره کې چې د مور سره د هغه مور سره څوک زنا وکړي
اب څنګه دا برداشت کی بیا وتی آی دا کار تخپل خور سره کول خوول غواړي وینا لہذا دغه شان بل انسان هم چې کوم دا نه غواړي دا خور سره سوګ نکاح زناو کی بیا دې آی دا کار ته چې کوم دی د خپل ترور سره خوول غواړي هغه وینا دا الله پیغمبر بیا بل سره بسنګ د خپل ترور سره دا کار خوخي آیا دا کار ته خپل خدي سره چرا ستا خدي سو زیناو کی ته به دا خوخه کی هغه وینا چې هر کله ته دا خپل ځان د پاره نه خوخه نو ته چې چا سره زینا کې اب د چا مورم وي د چا بخور وي د چا بخزي د چا بترور وي هغه نوجوان ته د دې زینا قباحت پته ولګیدله چې دا کم کار زه کول غواړم دا خو یو ډیر بدرنګ کار دی دا خو اس یو انسان خو خینا د بل چا د پاره د الله پیغمبر دغه د پاره بیا دعا وغوښتله چې الله د دې نوجوان ګناه معاف کړي او یا الله د زړه پاک کړي او د دې چې کوم شرمګاه حفاظت وکړي هغه نوجوان وای چې دا غي نه پس زما بالکل چې کوم ني زنا سکه چې خپل شهوات هم ختم شو بالکل می د دې نه بالکل رمول شو چې دا خدا سے بحیا کار دی چې دا خو اس چا پر اچا سره کول نه دی پکار نو هغه نوجوان د په دغه وجه باندې د ګناه نه بچ شو او حدیث مبارک کې راځي چې کله شادي شده انسان زنا کوي نو دا او اسماننا وزم کې پاغه باندې لعنت وای او بیا دغه زناکار خلکو د شرمګان په جهنم کې دومره سخت بدبوئی رواني چې ټول جهنميان داغینا پڑی مشکل کې او پڑی تکلیف کې مبتلا وي دومره سخت بدبوئی د دې شرمګان بیا روان وي یو خو د اور عذاب بل خو چې کم دي د دې دغه شرمګان بدبوئی عذاب پر جهنم کې بدا خلق په دې تکلیف کې مبتلا وي بل یو حدیث وګړي دا پیغمبر چې مؤمن نه دی درې د الله پیغمبر فرمایل صحابه کرام حیران شو چې د الله پیغمبر د چا باره کوي چې مؤمن نه دی د ایمان خاوند نه دی تاسو یو کو چې د الله پیغمبر دا څوک مؤمن نه دی وی فرمایل چې کله یو سړی زنا کوي نو زناکار سړی چې کوم دی هغه دغه وخت کې ایمان داغه نه اوزي مؤمن نه دی یو سړی چې غلا کوي د غلا په وخت کې داغه نه ایمان اوزي یو سړی چې شراب سکو دوران کې داغه نه ایمان اوزي معلق وي چې کله دغه کار پریدي بیا واپس پکې ایمان راځي نو خدا نه غستا چې سړی زنا کوي یا غلا کوي یا شراب کوي او دغه ټیم کې د روح پرواز وکړو بس ځان چې کم دی جهنم حقدار وګرځو نو د دې کار نزان بچ کول پکا دی انه کان فاحشه زنا چې کم دی دا بے حیايي ده وساء سبیلا او دا ډیره بد لار ده ځکه چې دې اثر په معاشره باندې ګرځيږي چې کم دی کې جناکار خزوي یا چې څومره چې کم دی قتلونه کیږي دا غي زیات تر باعث د دې د خزو د الکانو سړو یو بل سره ملاپ دی هغه باندې قتلونه کیږي او قومونه جنگيږي پکې دا پکې قتل غارت پکې راشي بل د هغه خزي او د هغه زناکار انسان او معاشره کې هغه عزت هم کم شي هغه خدي ته خلق بیا په عزت سره ګورم نه پګاون کې مسوق نه پریدي چې زناکار خدوي خلق د چې کم دی په پدې شوی چې د محلین او باسي بل کم مقام چې الله دی خزل ورکړي د مور هغه تقدس اغم هغه خزه ختم کی د لور هغه تقدس اغم ختم شي د خور هغه تقدس چې کم دی اغم پکې ختم شي دغه خزه زناکار چې کم دی بیا داسې بے شرمي چې اس څوک چې کم دی هغه ته په نظر باندې ګوري نه بیا دغه زنا په وجه باندې کم امراض چې پیدا کیږي خاص کر د ایډز امراض هغه امراض بیا چې کم دی هم دغه خلکو د پاره د تباہی باعث ګرځي نو الله وساء سبیلا دا غوړ ډیره بد لار ده د نزان بچ اوساته ورپسې بل حکم د حقوق العباد بارک الله ذکر کوي چې ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق تاسو مو وجنی یو نفس پداسي طریقې سره چې هغه داغه قتل کول الله حرام کړی وي مگر په حق سره الله د انسان وینا ډیره عزتمند ګرځولې ده او خاص کر د مسلمان چې تاسو به د مسلمان وینا بیزایت ویوینا الله دا وینا د مسلمان بل باندې حرام کړی ده
او بیا حدیث مبارک کې چې کوم وعید راغلی دی چې و اسمانونه او ځمکې د هغه انسان باندې لعنت وي چې کوم بل مسلمان ناحق قتل کی. او بل حدیث مبارک کې راځي چې دا و اسمانونو او ځمکې خلق د یو مسلمان په قتل کېدو باندې راغون شو نو او باغی کې شریک شو نو الله به دغه ټول خلق جهنم اورته وغورځي. بل حدیث مبارک کې راځي د الله پیغمبر فرمای چې د هر ګناه د معاف کېدو امید توقع شته چې الله معاف کړي مگر دو ګناهونه چې یو دا چې یو سړی په کفر کې مړ شو او بل کم چې ناحق قاتل کو قاتل الله د ګناه معاف کوي نه بلکې سزا ولا خامخا ور کوي. دې کې دا اوس چې کوم دی ناحق قتل چې تاسو بے ځای څوک وجنه نه لہذا حدیث مبارک د الله پیغمبر فرمای چې تاسو باندې د بل مسلمان وینه حرام ده څوک چې د الله د توحید اقرار وکي زما د پیغمبر اقرار وکي خو درې کسه داسې دي چې داغي وجل قتل کول جائز دي. پای کې یو هغه کس چې شادي شوده وي او شادي شوده کس چې کله زنا وکړه هغه باندې ثبوت وشو یا هغه په خپل اقرار وکړو نو هغه به سنگسار کولی شي تر دې چې هغه مړ شي. دویم هغه کس چې هغه بل مسلمان ناحق قتل کو نو دا هغه قصدن عمدن نو بیا چې کوم دی دا هغه په قصاص کې به هغه قاتل قتل کولی شي او ما قاتل بل څوک نه. او بیا دریم هغه کس چې هغه د اسلام نه خارج شو مرتد شو دا هغه قتل کول چې کوم دی جایز وي. د درې کسانو قتل چې کوم دی جایز دی باقی چې کوم دی بے ځای قتل کول بل مسلمان وینه بیول دا حرام دی. او پرود د قیامت باندې بړومبني تپوس الله تعالی د دې باره کې کوي د قاتلنا چې تا ناحق قتل ولې کړی دی او دا غي باغ ته باقاعده سزا ملاويږي. اوس الله فرمایي ومن قتل مظلوما هر هغه څوک چې قتل کړی شو ظلمن بے ځای نو فقد جعلنا لوليه سلطانا پس بیا منګه ګرځولې دي ولی داغه سلطانا اختیارمن اغلم قوت طاقت ورکړي دي چې دا ولی بیا د قاتلنا د مقتول قصاص واخلي. الله دغه کې بیا دی ولی ته اختیار ورکړي دي چې ولی با نسبی ولی که نسبی ولی نه وي چې بیا اسلامی حکومت وي داغه سربراه بچ کم دي دا غنا قصاص بدل اخري قصاص به کوي او دغه سړی قاتل به وجل کیږي. والله دلته بیا هدایت ورکوي چې نن سبا کم کار شو مخکم زمانه کې دا کارو په عربو جاهلیت کې چې کله به یو سړی قتل وکړو نو بیا به د هغه قاتل په ځای باندې به د هغه رشته دارانو د هغه خپل خپلوانو بېشماره خلک به ولا قتل کړل یا به چې څوک طاقتور وو نو هغه طاقتور خلکو بیا چې کم دی د یو قتل په ځای باندې بېشماره د هغه قبیلې خلک قتل کړل او چې کمزور انسان چې کم دی هغه به چا قتل کو نو بیا به د هغه د قتل هغه بدله هغه ورکول نشوله. نو الله دلته فرمای چې دلته ولی ته اختیار دی چې ولی به چې کم دی د قاتل نه قصاص اخلي که قتل کوي او که دیت بیا اخلي دا د ولی نسبی اختیار دی. الله غل بیا اختیار ورکو فلا یسرف فی القتل الله بیا به چې کم دی په دې بدله غستو کې چې کم دی په قتل کې زیاتوالی نه کوي. زیاتوالی مراد دغه دی چې قتل چا کړی دی هغه باندې د قتل ثبوت وشو قاتل ثابت شو دغه قاتل به قتل کول شي دا نه چې دغه په ځای باندې بزوی قتل کیږي دغه په ځای باندې ورور ولا وجني یا بل پلار وجني یا به خپل خپلوان ترزوي مامازوي نو دا بیا ظلم دي زیاتې دي. الله یې چا پدې کې بتا سو بیا زیاتې نه کوي او یا چې کله قتل تاسو وکي دا څنګه چې بیا تاسو چې کوم دا الله سونه کټ کې خپې کټ کې پوزه کټ کې جبه کټ کې دا به حرمتي وکي بس تاسو داغه نه بدلا واخلي فلا یسرف فی القتل بس تاسو بیا په قتل کې زیاتوالی نه کوي. انه کان منصورا الله بشکا دې کې الله وی دا ولی دا سیدی چې د مدد کړی شوی دی د الله د مدد مستحق دی د دې قابل دی چې الله د مدد وکي او کفر کا دی ولی چې ګندی بے انصافی وکړه زیاتی وکړو
نو بیا به دې ظالم وګرځي او بیا به غلمبني فریق مظلوم شي بیا به الله د هغې امداد کوي لہذا دغه دی کې ولی په دې باندې به دا احتیاط به کوي چې را دې چې کوم دي فقط احساس بدله اخیستو کې زیاتې ونه کړي او د انصاف نه کار واخلي ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق تاسو مه وژنئ اولاد خپل د یرې د غریبۍ نه نحن نرزقهم انګه روزي دوی لم ورکو ستاسو اولاد لم ورکو و ایاکم او تاسو لم درکو وی الله وی زه رازق یم تاسو د دې فکر مه کوئ ان قتلهم کان خطئا کبیرا یقینا وجل د دې اولاد دا لویه ګناه ده ولا تقربوا الزنا او زنا ته مه نږدې کیږئ انه کان فاحشا بشک دا زنا دا بے حیائی وساء سبیلا او بد لار دا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله تاسو مو وجنی اغه نفس چې داغه الله وجل حرام کړی دی وی بی ګناه به څوک وجنی نه الا بالحق مگر په حق سره چې هغه درې خبرې دي که شادي شده که زنا وکړه هغه به سنګسار کولی شي او وجلی هغې به هغه عمل کولی شي او دغه شان چې چا څوک قتل کړ نو قاتل نه به قصاص اخیستل کیږي او یا چې څوک مرتد شو اسلام نه ووته نو هغه دغه قتل جایز دی ومن قتل مظلوما څوک چې قتل شو ظلمن نو فقد جعلنا پس په تحقیق سره ګرځولې دي مونږه لولیه وارث داغه ولی داغه سلطانا اختیارمن هغه لم قوت طاقت ورکړي دي چې هغه دغه قاتل نه قصاص بدله واخلي فلا يسرف في القتل خو په قتل کولو کې به زیاتې نه کوي انه بشک دا ولی کان داسې دی منصوره چې دی د الله د امداد قابل دی او د مستحق دی چې کله دی زیاتې نه کوي ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق تاسو مه وژنئ اولاد خپل د یرې د غریبۍ نحن نرزقهم مونږ دوی لم روزي ورکو و ایاکم او تاسو لم درکو ان قتلهم کان خطئا کبیرا یقینا وجل د دوی ګناه ډیره لویه ده ولا تقربوا الزنا او من نزدیکیږئ زنا ته انه کان فاحشا یقینا دا زنا چې دا بې حیایي ده وساء سبیلا او بد لار ده ولا تقتلوا النفس التي حرم الله تاسو مو وژنئ یو نفس هغه نفس چې د هغې الله وجل حرام کړي دي الا بالحق مگر په حق سره وجلی شي ومن قتل مظلوما او څوک چې قتل کړی شو ظلمن نو فقد جعلنا لولیه سلطانا پس په تحقیق سره موږ ګرځولي دي ولی د هغه اختیارمن او هغه لم قوت او زور ورکړي دي چې هغه قصاص بدله اخیستی شي فلا يسرف في القتل خدا ولی به چې کوم دي په قتل کولو کې تجاوز نه کوي حد نه تجاوز نه کوي انه بشک دا ولی کان دی منصورا د الله د امداد مستحق او قابل